فإن محمدا قد مات، بس لاړه محمد علیہ السلام وفات شو. څوک چې پیغمبرانو ته ژوند ثابتوي د بخاري دا الفاظ د هغوی په خوله باندې تماچه ده، گزار ده. فإنه قد مات، بس هغه مړ شو. ومن كان يعبد رب محمد فإنه حي لا يموت. او که بیا د چا په زړه کې قول و اقرار و لویی و غټواله محبت و عبادت د رب پروت ته فإنه حي لا يموت، نو هغه ژوندی دی نه دی مړ. خلق را ژوندي شول، خلق را ژوندي شول. صحابه کرامو کې د زندګۍ یو لهر لکه چې مړو تارونو لا کرنډ ورکې داسې پړقار شروع شو. خلق را ویښ شول، ویې چې الله دې ستا له ژوند درکړي. موږ خو د آیت داسې واورېده لکه اوس چې نازل شوی وي. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وی چې دا خو موږ نن واورېده د محمد علیه السلام لوی العیاذ بالله د هغه محبت چې هغې سره خلک ځان یې مړاوې کړی و، هغه څیزونه یې پرېښول. د چا محبت ننوته؟ امرینا هغه خړیږي نه، هغه محبت گردونه نه نیسي، هغه محبت زنګ نه نیسي، هغه محبت تر و تازه ترقی کوي ورځ په ورځ. نو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره صرف قرآن اوحی الی هذا القرآن، چغې والے چې ماله وحی صرف د دې قرآن شوې ده. ماله وحی الکه ماله وحی صرف د اوحی الی هذا القرآن ان اتبع الا ما یوحى الی. چغې ووی وما ينطق عن الهوى ان هو صرف یو قرآن. ان هو ان همانا ان همنا ان هننا ان هو الا وحی یوحى. رسول الله ځان نه خبرې نه کوي، دا قرآن صرف وحی ده. ان هو مسلمانانو د ان هو ضمیر داسې وخوړه لکه چې بچی د مور ته پی خوري. مسلمانانو قرآن سره شریک پیدا کړ، الله سره شریکان پیدا کړل، ځکه چې د الله د ذات شرک د الله ذات سره بل ذات ملګری کولو دفاع قرآن کوي. څوک یې کوي؟ الله بره نه پخپله نه راکوزیږي چې چاله څپېړه ورکړي چې ما سره شرک مه کوه. دقه قرآن یې رالیږلی دی، دا د الله تعالی شریک نه دفاع کوي، جنگ کوي. قرآن الله سره شریک نه مني. او ما ته وی چې تاسو وایي نبی علیہ السلام په مرکز کې ژوندی دی. ما ویا وی خدای تعالی په درشتمه سپاره کې آخري آیت دا نازل کړی چې انک میت و انهم میتون. د دې څه ترجمه ده؟ ما یې ترجمه باندې چې زه پوهېدی نو ما به ګډې وړې خبرې نه کولې، او په ترجمه ته راته کې ما به پوهېد، زه په ترجمه څه پوهېږم. آیت تا پیش کړی او ترجمه ما نه غواړي، ته ووایه چې د دې ترجمه څه ده. وی ترجمه یې دا ده چې یا رسول الله ته مړی او دا خلک مړي. خدای وایي ته مړی او تاسو ورته ژوندی وایي، د قرآن خلاف کوئ. ما وی د آیت دا مقصد دی چې ته مړی او خلک مړي دي وي. مې دا آیت چې نازلېده په دغه وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی و که مړی؟ که نه دا یو آیت چېرته جبریل علیه السلام نه یاده وتلی
او رستو د نبی علیہ السلام په قبر نازل کړي دی आवाज ورته کړي چې انک میتون تمړی کنه دی وخت ژوند دی وی هغه وخت خو ژوند دی نه چې تا دا ترجمه وکړه چې د آیت مقصد دا دی چې تمړی تا خو په خدایم دروغ او تپل په قران دیم دروغ او تپل ژوند دی او خدای ورته وی تمړی ژوند دی تمړی او یا وای چې نه دی وخت کې مړیو او دا آیت رستو پاتې شوی دی په قبر نازل شوی وینو څه مقصد دی مقصد اوس بیان ما پوری کړی دی په مقصد توای دا آیت دا مقصد دی چې انک میتون تمړی او خپل وای چې نه دغه وخت کې ژوند دی او نو خدای ورته ولې مړی وي هغه مړی دی نه وینه چې نو څه مقصد دی مقصد دا دی علامہ قرطبی تفسیر کی وحی دی مقصد دار انک ستموت وانہم سیموتون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی دنیا سو کم نہ پاتی کی گی تب ہم وفات کی گی او داخلہ کم وفات کی گی تاسو کې رچا دا عقیدہ چې نبی علیہ السلام ژوندې اوا تعالی تیرے قطول چې وفات شوی دی نبی علیہ السلام وفات شوی دی کنه وفات شوی دی نو قرآن دا مقصد دی چې انک میتون تو وفات کیږي ولی دا منگ دا اسرائیل علیہ السلام قصہ نکو چراغ ورطا و روح تی قبض کو دا دا مرگ دا قصہ چی بیانی گی و خلق ورطا جاری نو خدا کا وفات دے کر خلاص اشوا دا آیت دا مقصد چی یا رسول اللہ پا مقدس مکہ گوری سک نپاتی کی گی طول وفات کی گی تم وفات شو مرگ پراغے روح تی قبض شا اسرائیل علیہ السلام کروئی اکڑا جنازی پیوشوی لحد کے خود شا اوس با قرآن نه تپوس کو چې قبر کې مکله کې خو د دین بعد به نبی علیہ السلام ته مړی وایو که ژوندی به وایو د ټول امت د علماو په دې اتفاق او اجماع ده چې نبی علیہ السلام شهید دی ولی ځکه د وفات نه 4 کال وړاندې شپږم کال د هجرت باندې د خیبر په غزا کې یو زنانه زهر چولیو په غوښه کې محبوب علیہ السلام ته ورکړه داغین چې یو څو نوړی وکړي غوښه ورته وی چې ما مخره په ما کې زهر ګډ شوی بس کړه خو یو او صحابه کرامو خوړلې و سوار نسیادی هی مبارکان شهیدان شو صدیق اکبر سره هم خوړلې و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم خوړلې و کال په کال به د هغه زهر د لاسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف راکړ د زهر حزنانه یې راوغوښته چې دا کار دی ولې کړی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما وی که دا دروغجن پیغمبر نو پرېږده چې بس ختم شي خلک اخلاص او که رښتینی پیغمبر نو پته به ورته ولګېږي چې په دې کې څه شته که نه ما ته پته ولګېده چې رښتینی پیغمبر غوښې حل درته ووي که هغه یې خوشې کړه صحیح ورته ونه هر کال به چې هغه شپې راتلې محبوب علیه السلام باندې به د زهرو تاثیر راته او په کوم وخت چې مبارک وفات کیږي د چهارشنبې ورځ و بیمار عائشې بیبي ته وایي کال په کال د هغه زهرو د خیبر تاثیر به مزم دا ځل بیا را باندې د هغه زهرو تاثیر راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې زنانه د زهرو د وجې نه وفات شوی نو د بل د خوا نه چې په زهرو وفات شي که په مرمۍ ولګېږي نو دا شهید نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کوم دی شهید دی په دې اتفاق د امت دی چې شهید شوی دی د زهرو د وجې نه وفات دی خو ډارې کې په توره باندې شهید نه که په غشي باندې بیا به دې بېدینانو ویلی نبي علیہ السلام به ځان د غشي نه خلاص کړی دی که لکه اوس چې دا بېدینان وایي وایي که نبي علیہ السلام کومک کولی شو نو حسنین به یې د مرګ نه خلاص کړي او حسین صاحب به یې د شهادت نه خلاص کړي شهادت په یو لوی مقام دی او دا لوی مقام شهادت چې کوم دی نو نبی علیہ السلام کو بچی دی قربانی تور کئی چی بچی دی لوی مقام تور رسی کلم دا دی نیک مقام نا نبی علیہ السلام سوک منع کئی نا دا خو موت ہے چی پشادت خفا کی او پی خوشحالی نا دا دی دا پارا ای پتور بانی شہید نکا چی بیاو بیدینانو ویلے ویدان دا شخلاص تور شهیدی کا خود دسی عرق نه شهید کچی مقام د شهادت سره سره نبوت خود شهادت د مقام نه ډیر اوچت دی خود شهیدان هغه مقام او خصوصیت هم خدای تعالی ورته قرآن وی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات
تاسو موئی پاک دا غچا کی چر اللہ پلار کی شہیدان شی امواتن اے هم امواتن چی دی مردی خدای وی دسی موئی چی دوی مردی بل احیاؤن بلکی دوی جندی دی دوی مسیپارا و تاسو دا غید زندگی پا تفصیل شعور نداری نوراوی جندی سالورم سپارہ کی تفصیل رازی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا گمان مکوئی پاک دا غچا کی چر اللہ پلار کی شہیدان شد مڑو گمان پہ مکوئی پخلو وینخو عظیم جرم دے چھ مڑے دے و سوچم دا مڑی وربانی مکوئی چھ گمان دے رانشی چھ دا مڑے بل احیاؤن اللہ وی بلکی دی جندی دی عند ربهم یرزقون دا رب پنیز دوی تا روزیانی ورکولے شی دوی تا خصوصی روزی مقرر دا اور کول کی خدای تعالیٰ وی چی تب امرے منگا قیدو تا تلچ وفات شوے دے خدای تعالیٰ وی دوی تا منی موایا جوندی دی او گمان دا منم پی مکوا نو منگ سنیان خدا قرآن خلاف نکو کن نو منگ وی چی مرگ پی باندر آگے وفات شو آگے آیت آگا ترجمہ دا خدای وی مڑے ورطا موایا نو منگ وی مڑی ورطا نوایو اس جوندی دی پخبلو خبرون اوس انبیاء پا قبرونو کے سشہری جواب راکے جوندی دی پشوق سر جواب راکے جوندی دی دوی وی نمڑ دی خاوری دی لوٹی دی زان خبرم دی